د کډوالو لپاره د ناروې کمیټې عمومي مشر د کندهار له مرستیال والي صاحب سره وکتل. په نړیواله کچه د کډوالو لپاره د ناروې کمیټې NRC عمومي مشر یان انګلند کندهار ته سفر وکړ او د سټیشن پر سهار ولایت مقام کې د کندهار له مرستیال والي الحاج مولوي حیاتالله مبارک صاحب سره وکتل چې پر مهال د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالي هم شتون درلود. په پیل کې د کډوالو لپاره د ناروې کمیټې عمومي مشر وویل د کډوالو لپاره د ناروې کمیټه له تیرو 10 کلونو راهیسې د افغانستان په 10 ولایتونو کې د اوبو رسولو، سرپناه برابرولو، کاري زمینې برابرولو، بشري مرستو کولو او دغه راز یو شمېر نورو برخو کې فعالیت کوي او ټول افغانستان کې له دې ادارې سره 1500 افغانان کار کوي چې په خبره کندهار ته د سفر موخه دا ده چې دلته له تاسو څخه نظرونه او مشورې واخلي ترڅو څنګه وکولای شو چې دلته خپل پروژې او خدمات ډیر او تر هغه سیمو پورې ورسوو چې تیر 10 کلونو کې جګړو سخت ځپلي. ورپسې د کندهار مرستیال والي د شرغ لاس ولو ترڅنګ د دوی د خدمات او کارونو ستاینه وکړه او په خپل خبرو کې ول هر هغه څوک چې دلته د خدمت لپاره راوړاندې کیږي نو ټول مسؤلین ورسره همکاري کوي او دوی په ډاډه زړه کولای شي خپل خدمات تر خلکو پورې ورسوي. مرستیال والي زیاته کړه دلته امن دی او بسات په بشپړه توګه له منځه تللی دی نو اوس تر بل هر وخت د کار کولو زمینه برابر ده. سایس څخه مو غوښتنه ده ترڅو خپل خدمات ډیر او پراخ کړي.